د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د جد شپږمې په مناسبت خبره شوې خبرپاڼه کې دغه یرغل یو ځل بیا غندلی او پر ولس غږ کړی چې د خپلې خاورې د ازادۍ او ساتنې لپاره تل چمتو واوسي او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې زموږ د هیواد ارزښتونو او ملت پر وړاندې شومې دسیسې او ناسمې ارادې عملي کړي. د کابل ښاروالۍ لخوا په شپږمه ناحیه کې د ښاري فرهنګ د ودې په اړه د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. د 1401 کال د قوس د میاشتې له لومړۍ نیټې د همدې میاشتې تر پایه د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې 4,73,944 متریک ټنه انتقالات شوي دي. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې 38 معیاري هستوګنځي د زلزله ځپلو لپاره ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د سټنډرډ ملي ادارې او د افغانستان د اوسپنې ویلي کولو فابریکو د اتحادیې ترمنځ غونډه وشوه. د افغاني سرې میاشتې لخوا د سوري زړه په ناروغۍ اخته 7 تنه ماشومان پلازمینه کابل کې د حاجي امیرزاده روغتون ته د عملیاتو او درملنې په موخه ور وپېژندل شول. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د شپږمې حوزې منصوبینو 4 تنه غله نیولي دي او دغه مجرمینو د کابل ښار له د افغانانو سیمې څخه یو اراده موټر تښتولی و چې امنیتي ځواکونو ته له خبرتیا وروسته د څو ورځنیو هڅو په پایله کې له موټر سره یو ځای ونیول شول. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د افغانستان اسلامي امارت د خصوصي سکتور د ملاتړ په پار عملي ګامونه پورته کړي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وزیر مولوي عبداللطیف منصور د عزیزي بانک اجرایي رئیس ښاغلي فرید احمد شیرزاد سره د ګډو همکاریو د پیاوړتیا په موخه وکتل. سره محکمه وایي په لغمان ولایت کې 6 مجرمینو ته تعزیري جزا ورکړل شوه.